د 1448 هجري قمري کال د سفرې د میاشتې دریمه جمعه ده. د جمعې مبارکې مجلس دی، عنوان دی د مسلمان و بل مسلمان ته اذیه او تکلیف رسونه په اسلام کې ممنوع او حرام ده. دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی است، دین انفرادی نیست. در اینمی مقدس دین به ما و شما هم حقوق الله بیان شده که الله جل شانه سر ما و شما کدام حق داره، کدام عبادت را سر ما و شما لازم و فرض کرده. در اینمی مقدس دین حقوق العباد هم بیان شده. یک بنده خدا بر دیگر بنده خدا کدام حق داره. فقط اینمی بیان نشده که مسلمان بر مسلمان کدام حق داره، بلکه انسان بر انسان کدام حق داره. فقط انسان نی بلکه هر زنده حیوان بر سر ما و شما حقوق داره، باید اونمو حقوق را ادا کنیم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو چا تذکره وکړله، ولی یا رسول الله دوی ښځې دي، یوه ښځه ډېره عابده ده، لمونځګزاره ده، روژې نیسي، صدقات کوي، خو دا ښځه یؤذي جاره و خپل همسایه ته تکلیف رسوي. او بله ښځه بیا نفلي عبادات، نفلي لمنځونه، نفلي روژې، نفلي صدقات نه کوي، خو دا د همسایګانو د نورو مسلمانانو لپاره د تکلیف سبب او ذریعه نه جوړیږي. کما یوه افضله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ښځې باره کې چې کومه ښځه لمنځونه هم کوي، روژې هم نیسي، صدقات هم کوي، خو همسایه ته تکلیف رسوي، نبی علیه السلام اعلان وکړي چې دا به جهنمی وي، جهنم ته به ځي. فقط اینمی که حقوق الله را ادا کرد، حقوق العباد را رعایت نکرد. حقوق العباد را که رعایت نکرد، اینمی زن جهنمی است. بلکه در اینمی دین مقدس اسلام عجیب عجیب هدایات است. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرموده اذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دونه. وقتی که سه مسلمان در یک مجلس باشه، سه نفر، در این میجا حکم است که به دو نفر اجازت نیست که در میان خود مجلس کنه، سویم را بمانه. اگر در یک جا، در یک مهمانخانه، در یک اتاق سه نفر بود، اجازت نیست که دو نفر در میان خود سرگوشی کنه، خفیه مجلس کنه، سوم را جدا بمانه. چرا؟ زیرا که اونمو مسلمان به سبب اینمی مجلس دوی دیگر فکرمند و پریشان میشه. اونمو فکر میکنه که شاید اینها درباره ما گپ میزنه. اینمی حقوقی بنده بر بنده است. دین مقدس اسلام در اونمو صورت که شکار شما در مقابل دیگر نمی کنی،
خود یک کار داری، یک گپ داری، همراهی دیگر شریک می سازی. اسلام هدایت داد که اگر بین مجلس شما دیگر مسلمان با اذیت و تکلیف میشه، اینمی جایز نیست. د اسلام مقدس دین دومره د احتیاط دین دی، د بندگانو حقوق د انسانانو حقوق دومره لازم کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ باندې په منبر باندې ولاړ دی، خطبه وایي. د جمعې مبارکه ورځ ده لکه نن. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې خطبه وایي. یو کس رالی، د خلکو تر اوږو یې پښې اړولې، مخ ته سب ته تلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ودروله. هغه کم کس چې را روان و هغه ته وویل چې اجلس فقد آذیت و آنیت، کینه مخ ته مه راځه، ځکه ته چې مخ ته را روان یې د خلکو تر اوږو پښې اړی، دا ستا عمل د خلکو لپاره د تکلیف باعث او سبب دی. روز جمعه بود. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر منبر استاد بود، خطبه شروع بود. در میان خطبه یک کس آمد، اونمو شخص کوشش کرد که به صف اول برسه، در صف اول بشینه. اینمی کاری نیک است. در صف اول نماز خواندن ثواب زیاد داره، ولی با آمدن اینمی مسلمان دیگر مسلمانا به تکلیف میشه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه را ترک کرد، به اونمو شخص حکم کرد که اجلس، بشینی. فقد آذیت و آنیت، شما با عملی خود به مردم تکلیف رسانیدی. اگر شما میگویی که به صف اول میریم، فقد آنیت، ناوقت آمدی. اگر شوقی صف اول هستی، چرا وقتی نآمدی؟ ناوقت که آمدی، ال به مردم سبب ایذا و تکلیف جور نشوی. کدام جایی که خالی بود اونجا بشینی. د اسلام مبارک دین، د اسلام مقدس دین د ایمان جز ګرځولی دی. الإيمان 70 شعبة فأعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی، ایمان دا په مثال د یو درخت دی. دغه نیک اعمال د دین دا د دې درخت شاخونه دي. لا اله الا الله کلمه دا د ایمان هغه لوړ شاخ دی. د ایمان د اعمالو څخه، د ایمان د شاخو څخه یو شاخ د لارې څخه د ضرر شی لرې کول. اگر در راه کدام چیز را دیدی که بری دیگر مسلمان نی، بری دیگر انسان مسلمان باشه یا کافر باشه، اگر بری اونها سبب اذیت و تکلیف بود، دور کردن اینمی چیز از راه یک شعبه، یک حصه، یک شاخ ایمان است. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکی، رأيت رجلا يتقلب في الجنة
بغصن شجره. ما یو کس ولیدی نبی علیہ السلام وایي په جنت کې څرخې دي را څرخې دي، په جنت کې ګرځې دي. یک شخص را دیدیم در جنت بود، در جنت میله و تماشا میکنه. اینمی شخص به جنت رسید. بله. به چی رسید؟ چی کرد؟ نمازخوان بود، زکات رازیات ادا کرد. چی کرد؟ بغصن شجره. یو شخص و جنت ته داخل سو، جنت ته ولاړی د درختې د یو شاخ په وجه. د درختې شاخ لارې ته راوتلی و. په لاره کې د نورو مسلمانانو لپاره د اذیې و د تکلیف و د مشکل سبب و. دا انسان را ولاړ سو، دا مسلمان د دې درختې شاخ یې پرې کړي چې د خلکو لپاره د تکلیف سبب نسی. نبی علیہ السلام شاهدی ورکوي، وایي ما دا شخص په جنت کې ولیدي، په جنت کې ګرځېدي. دا داسې مبارک دین دی د انسانانو لپاره خو څه کوي، د حیواناتو حقوق هم ذکر کړي دي. هغه مسلمان چې د حیواناتو حقوق ادا کړي دي، د حیوان حقوق، الله جل شانه تر بد عملی ور تیر سوی دي، تر ګناه ور تیر سوی دي، معاف کړي دي، جنت ته داخل کړي دي. و نمو شخص که سبب اذیت و تکلیف حیوانات جور شده، الله جل شانو او را به جهنم داخل کرده. شهادت و گواهی نبی علیہ السلام است. دو نفر بود، دو زن بود. ان امرأة زنیه مرت على رأس رکیه فرأت کلبا یلحث کادت ان تقتله العطش. نبی علیہ السلام مبارک وی یو ښځه وه، زناکاره وه، بدعمله وه، بدپیله وه، په لاره باندې تېرېدله. سپی یې ولیدي، سپی د څا په غاړه باندې پروت دی، د څا په غاړه تږی دی، ژبه یې رایستلې ده، تندې اخیستی دي، خو څا ته اوبو ته نسي کښته کېدلی، سپی دی. دا زناکاره ښځه ولاړه سوله، فنزعت خفها فاوثقتها بخمارها. دا ښځه ولاړه سوله، خپله موزه و بوټ یې راواخیستی، په خپل پوړینې باندې د سر په څادر باندې هغه خپله موزه و بوټ وتړي، بیا یې په دې باندې و دې سپي ته اوبه راویستلې، سپی یې په اوبه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم گواهی ورکوي، الله جل شانه ګناه ور معاف کړل، د زنا ګناه ور معاف کړل، جنت ته داخله کړل. الله جل شانه ګناه ور معاف کړل، جنت ته داخله کړل. زناکاره ښځه ده، بدعمله ښځه ده، د حیوان حقوق ادا کړل. بل طرف ته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان کی، ان امرأة دخلت النار فی هرة. ان امرأة دخلت النار فی هرة. یو ښځه وه په کور کې یې پښې تړلې وه، پښې نه پښې یې لکوله چې خپل ځان ته ښکار وکړي، ځان موړ کړي، او نه دې و دې پښې ته خوراک او څښاک ورکوي. پښې وږې سوله، د لوږې څخه دا پښې مړه سوله. الله جل شانه دا ښځه د دې پښې په خاطر باندې جهنم ته داخله کړل، به سبب یک پشک
یک زن را در جهنم داخل کرد. چرا؟ زیرا که حق یک مخلوق، حق یک حیوان را ادا نکرد. دین فقط نامی نماز و نامی ریش و کله نیست. دین نامی دو چیز است: الله جل شانه را راضی کنی به عبادت، مخلوق را راضی کنی به صدقه و محبت. الله جل شانه را راضی کنی به عبادت، مخلوق را راضی کنی به صدقات و محبت. همراهی هر مخلوق، هر انسان، هر مسلمان محبت کنی، حقوق اونها را ادا کنی. نمی دین است. اگر ما ریش را ماندیم، کله را به سر کردیم، نماز را خواندیم ولی حق دیگر مسلمان را ادا نکردیم، و دیگر مسلمانان سبب اذیت و تکلیف شدیم، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. نبی کریم صلی الله علیه و سلم سر منبر اعلان کرد، قسم خورد، والله لا یؤمن، قسم به الله که ایمان نداره، قسم به الله که ایمان نداره، قسم به الله که ایمان نداره، بی ایمان است. حضرات صحابه کرام سوال کرد، قیل من یا رسول الله، کی است که بر بی ایمانی اونمون رسول الله قسم میخوره؟ رسول الله اعلان کرد که ایمان نداره، کی است؟ نبی کریم صلی الله علیه و سلم جواب داد، من لا یؤمن جاره بوائقه، کسی که از تکلیف اونمو، از اذیت اونمو همسایه با امان نباشه. هر شخص که بر همسایه خود سبب تکلیف و مصیبت باشه، نبی قسم میخوره. سر منبر نبی علیه السلام 3 مرتبه قسم خورد که ایمان نداره، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. اگرچه نماز را در صف اول میخوانه، والله لا یؤمن، ایمان نداره. جبرائیل علیه السلام، نبی علیه السلام مبارک وی جبرائیل علیه السلام ما ترالی، ما ته د امسایه په باره کې دومره ډیره وینا وکړل، دومره ډیرې وینا وکړل، دومره زیات یې راته وویل چې زما آخر دا فکر سو که یو سړی مړ سي میراث به یو امسایه ته پاتې کیږي. د امسایه سره ښه ګزاره، د امسایه سره ښه ګزاره، د امسایه سره ښه ګزاره. د اسلام مقدس دین دا د حقوق دین دی، حقوق به ادا کړئ. حسن بصری رحمه الله د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله دا قول نقل کړی دی چې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله به خلکو ته ویل چې هر مشر د ځان لپاره د پلار په سترګه ورته وګوره، د پلار په حیثیت کې شمار کا. هر همزولی ته د ورور حیثیت ورکا، و هر کشر ته د اولاد حیثیت ورکا. د مسلمان وظیفه دا ده چې د مشر وي د پلار په نظر به ورته ګوري، چې د هم عمري د ورور په نظر به ورته ګوري، چې د ما تحت کښته وي د اولاد په نظر به ورته ګوري. ایا داسې یو څوک شته چې د پلار یا د ورور یا د اولاد سره ظلم کوي؟ نه کوي. اوس موږ او تاسې، ما و شما بسیار صورتها داریم در وطن خود، در معاشره خود که با اونمو کاری ما و شما دیگر مسلمان به تکلیف میشه، با اذیت میشه، و ما فکر میکنیم که ما خو کدام مشکل برای مردم جور نکردیم، ما خو کار خود میکنیم. کار خود خو میکنی، برای دیگر مسلمان سبب اذیت و تکلیف شدی، برای دیگر مسلمان سبب اذیت و تکلیف شدی. پیاده رو را بند کردی،
و پیاده رو را که بند کردی شما میگویی که ما کار خود میکنیم. خو صحیح از کار خود خو میکنی، بری دیگرا سبب تکلیف جور شدی. اینمی که سری راه کراچی را استاد میکنه یا خود میشینه اینجا کار میکنه، اینمی خو گناهگار است. همراهی اینمی شخص سودا کردن هم جواز نداره، زیرا که برای دیگر مسلمان سبب اذیت و تکلیف است. موږ او تاسې چې اوس کمې خوشحالۍ کوو په خپلو خوشحالیو کې، په خپلو ودونو کې، هغه که د واده خوشحالي وي که د اختر خوشحالي وي، خلک دا پټاخي او دغه ټکان کوي، هیڅ فکر دا نه کوي چې زما په دې ټکانو کولو باندې بل مسلمان ته تکلیف رسیږي که نه رسیږي. اینمی برای دیگر مسلمانان سبب اذیت و تکلیف خو جور نمیشه. صحیح است شما در خانه خود خوشی داری ولی دیگر مسلمان در خانه خود مریض داره، ضعیف داره. اینمی کار ما خو برای دیگران سبب اذیت و تکلیف نیست. اینمی فکر کنیم. والذين يؤذون إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. چا چې مسلمان ته تکلیف ورسوي، که نر ته ورسوي که ښځې ته ورسوي، دا د ډېرې لو ګناه د قرآن شریف اعلان دی، د ډېرې لو ګناه مرتکب سو، ډېره لو ګناه په خپلو اوږو باندې واخیستله. لہذا موږ او تاسې مسلمانان چې زندگی کوو، د زندگی لپاره باید حقوق مراعات کو، حقوق ادا کو. هر هغه عمل که زما د لاس څخه وي، که زما د موټر په سبب باندې وي، که زما د دکانداري په سبب باندې وي، که زما د خوشحالي او د غم په وجه باندې د بل دپاره سبب د تکلیف ګرځي، زما لپاره د هغه کار کول ممنوع او ناجایز دي، جواز نه لري. ومات لاره د مسلمانانو لاره ده. مړی حاضر سو، جنازه راغلله، دا مسلمانان بل ځای نه لري چې پر جنازه باندې مړی باندې جنازه وکړي، یوازې دغه لاره ده. په لاره کې که مړی کښېږدي جنازې ځای سته، د لارې څخه سیوا بل ځای نسته چې هلته لمونځ وسي. زموږ د شریعت دا حکم دی چې لاره به نه بندوي، د جنازې په لمانځه کې نه رکوع سته نه سجوده سته، در نماز جنازه نه رکوع است نه سجده است، فقط اینمی 4 تکبیر است. بری اینمی قدر وقت که 4 تکبیر میخوانی اجازه نداری که جنازه را بخوانی در راه. اگر دیگر جا داری نماز جنازه اونجا ادا کنی، نداری اینمی میت را بغیر جنازه دفن کنی. ولی راهی مسلمان باید بند نشود، برای دیگر مسلمانا باید تکلیف جور نشود، اجازه نداری. اگر در راه مسلمانان تنگ شد، در پالوی راه مسجد بود، شرعا ما و شما حق داریم که اینمی مسجد را به اینمی راه قد کنیم، راه را وسیع کنیم، لار پراخه که مسجد ورته ونړوه چې د مسلمانانو لاره کې تنګي رانسي. الله جل شانه خپل کور ورته پرېښوي، مسجد د الله پاک کور دی، وان المساجد لله، تاکي چې د مسلمانانو لپاره تکلیف جوړ نسی، مشکل جوړ نسی. په دې خاطر باندې موږ او تاسو ته دا لازمه ده چې موږ تاسې خاص کر په ښارو کې، ښارونه چې دي دا ټوله اجتماعي زندگی ده. زموږ او ستاسې کاروبار، زموږ او ستاسې تجارت، زموږ او ستاسې گذشت
تګ او راتګ زموږ او ستاسې سوارلي او موټر زموږ او ستاسې غم او شادي د بل مسلمان لپاره د تکلیف سبب خو نه جوړیږي چې هر څومره لمنځونه وکړې چې هر څومره روژې ونیسې چې هر څومره صدقات وکړې چې حقوق العباد د چا پر سر باندې وي د بندگانو حقوق الظلم ظلمات یوم القیامه دا د قیامت د ورځې تاریکه ده الله جل شانه به په دې کې موږ راګرځي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د حقوق العباد د بندگانو د حقونو د ادا کولو توفیق نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين